اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ترکی تنګي پرایمري سکول دی چې تقریبا د 15 کالو نه په دې حالات کې پروت دی. دا تاسو وینئ تقریبا دا علاقه چې کومه ده د علي خیل او ترکی تنګي دا تقریبا د 15,000 پاپولیشن دی، 15,000 خلکو باندې مشتمل ده. د 15,000 خلکو دپاره دا یو سکول دی. دا تاسو کتلی شئ. ما اوس دلته تپوس وکړو تقریبا دا د 15 کالو نه په دې حالات کې پروت دی. یو ملګري راته اوس ویل چې په دې باندې ما په سټیزن پورټل کې کمپلین کړی. دا به تاسو ته ښکاري په سټیزن پورټل کې مې په کمپلین کړی. په هغه کمپلین کې ما ته دا وایي چې دا اکټیو دی، په دې باندې ټیچرز او چې کوم سټاف دی هغه ټول تنخواګانې مخلي. دا د دې سکول حال دی. تاسو کتلی شئ چې په دې 15 کالو کې په دې کې ماشوم څوک راغلی هم نه دی او د هغې باوجود دې باندې ټیچر سټاف چې کوم دی کلاس 4 دی هغې تنخواګانې مخلي او حالات یې دغه دی. دا په تحصیل صافو ګوربز ترکی تنګي پرایمري سکول دا حال تاسو کتلی شئ. یقینا ډیره د افسوس خبره ده، ډیره د خفګان خبره ده چې په ټول چې تقریبا دلته 3-4 کلي دي او په هغې باندې دا یو سکول او د سکول حال ده. دا د سکول حالات دی. دا د سکول دا ګراوند دی، دا کوم ځای چې تاسو ته ښکاري دا د سکول ایریا ده. دا په هغې کې دا د سکول حالات کتلی شئ تاسو چې په کوم حالات کې بس لا لږ شان ځای پاتې دی او خوانه چې کوم بلډینګ دی مکمل په ځمکه باندې پروت دی او په ریکارډ باندې اوس هم دا اکټیو راځي چې دا په ریکارډ باندې اکټیو دی. دا بلکل کتلی شئ تاسو د دې سکول حالات ملګرو. ډېره د افسوس خبره ده ځکه چې دا زموږ د فیوچر جوړولو ځای دی. دا به زموږ مستقبل چې کوم ماشومان دي چې کوم سره زموږ مستقبل د دې تیارو نه راوځي، د دې جهالت نه راوځي، نو هغه به دا د هغې د سکول حالات دی. دا تاسو کتلی شئ ډېر زیات د خفګان مقام دی. بس د همدغه حالاتو کې پروت دی او تقریبا د 15 کالو نه همداسې پروت دی او په ایجوکیشن ډپارټمنټ والا ته اوسه پورې د دې علاقې بقول د علاقې د خلکو چې چا هم تپوس نه دی کړی او د